بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 19 د جون کال 2018 چې د جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن یوه موضوع مې راخیستې ده، اړینه موضوع ده، مهمه موضوع ده او چون متن لوی دی، غټ دی، د لپاره نور موضوعات ورسره نشته دی. یو دوه درې جزئي بعضې مسایل به وي، هغه به ضمني یاد کړم، خو اصلي موضوع مې د ایران او د امریکا د تفاهم نامه ده، د په حساب لوزنامه ده چې دوی سره اوس امضا کړله، دواړو رسما او نړۍ ته یې وښودله. تر اوسه خو په سویس کې نه ده امضا شوې، ممکن د سویس امضا مسله کنسل هم شي، ځکه چې اعلان خو وشو شهباز شریف ټکټونه کړي و، د هغې ټکټ کنسل شوی دی. معنی یې دا ده چې کیدای شي دا برنامه هلته نه اوسي، خو حتما یو شی خو کېږي. اصلي سند هماغه برقي توګه چې امضا شوی دی، دی یو تفاهم ته رسېدلي. چون دا 14 ټکو باندې د بحث کېده، هره ورځ کېده او ټول د نړۍ ټول بحث په همده باندې و. نو زمونږ خپل وطنوالو لپاره ما وغوښتل چې دا 14 ټکي تاسو ته زه راوړم چې کوم یو اوس فاینل شوي دي. هم امریکا هغه رسما نشر کړل، هم ایران نشر کړل او د خپور کړي دي، ټولو ته لاسته ورغلي دي. پخوا خو که ما یو ځینې اخیستل بل ځینې مخصل مختلف د شکلونو کې ده نشریدل او د په مفاهیمو کې ډیر فرق و. نو اوس هغه کوم یو شی چې کامل نشر شوی دی، دا 14 ستاسو حضور ته وړاندې کوم. دې کې به موږ تاسو بیا په نهایت کې دې ته ګورو چې دې کې چا برلاسي ترلاسه کړی دی، څه خبرې دي په دې کې، امریکا څه لاسته راوړي، څه یې بایللي دي، نړۍ کې څه دغه راځي، سیمه کې څه تغیرات راځي. دا ډېر لوی اړین او مهم دي. نو مخکې دې چې دا 14 ټکي ووایم، پرون د پنجشنبې په ورځ په د G7 په ناسته کې ډونالډ ټرمپ یو ځلې بیا څنګه چې ما تاسو ته تېره ورځ په دې خبرو کې ویلي چې زه د نقیض خبرې کړې وې، ایران ته یې بیا ګواښ کړی چې په تا باندې برید کومه، په عین حال کې اسرائیل ته یې یو څه نصیحت کړی. خو دلته یو ځلې بیا په یو بل فکر سره یو د ده بیان دی چې دا ستاسو حضور ته وړاندې کوم او د په خپل سوشال تروت کې دا لیکلی دی، یعنې خپل په د ټویټر په صفحه کې لیکلی دی. او هغه دا دی چې دی وایي د هغه څوک چې د په دغه تفاهم نامې باندې انتقاد کوي او دغه دی وایي چې تاسو مخامخ خطاب کې وایي تاسو یا احمق هستئ او یا ډېر حسود هستئ. وایي چې ما دا په دې حال کې دا امضا کړې ده چې زما مملکت خپل خاوره یو لوی مدیریت ته او د نظام د کنټرول ته ضرورت لري. یعنی د خپل امریکا اوس مشکلاتو کې د اقتصادي داخلي ډیر سیاسي مسایلونه دي. نو دې لپاره دی وایي چې ما ته دا ضروري وه چې زه دا امضا ته وکړم. د امریکا مارکیټ او د امریکا حالت په طرف د رکود یعنی منجمد کېدو روانو او د ما واده کړی و زه به لوی امریکا جوړوم او د دې مسلې نه موږ لرې تللو. نو ما د ده لپاره دا معاهده امضا کړله. اوس په ما باندې انتقادات کېږي. هغه وایي تاسو څه خبره سئ چې امریکا په څه حال کې وه. نو ده لپاره دا موضوع لږ زره مهمه وه، دې باندې مې شروع کړه. اوس راځم د 14 ټکو ته چې دوی پې اتفاق کړی دی. اوله ماده کې یا په د معاهدې په اول شق کې ایالات متحده امریکا او ایران دې ته تعهد کوي چې خپل د متحدانو سره دغه جاري جنگ چې دی دا د دغه امضا په نتیجه کې د تفاهم په شکل کې پای ته ورسوي. او د دې په پای کې د دې امضا کولو په پای کې به ټول هغه جبهې چې د جنگ کې ګرمې وي، لکه هغه کې خپله ایران و، امریکا و، اسرائیل و، لبنان و، غزه وه، دا به ټول وي خاموشه کېږي او دلته به جنګونه ودرېږي. او پس له دې نه به هیڅوک د بل چا په مقابل کې حمله نه کوي او دا حملې به متوقف کیږي. یعنی په دې کې لبنان بالکل متذکر کړی دی او په لبنان باندې دغه نن هم برید شوی دی. نو دې لپاره اسرائیل لګیا دی دغه معاهده ماتوي او امریکا په ده باندې ژمن دی ولاړ دی. او بیا په دې کې دا لیکي چې یو د بل په مقابل کې به تهدید نه کوي، د یو بل د تمامیت ارضي ته به احترام کوي او د لبنان د تمامیت ارضي تضمین به کیږي چې لبنان به یعنی دغه بریدونه کیږي او اسرائیل به دوی منع کوي.
اوس چې دغه پرون امضا شو، نن 950 ورځې د پاتې دي، ځکه شپېته ورځو لپاره دا معاهده ده. پرون اوله ورځ وه. نو وګورو چې امریکا اسرائیل منې کولی شي که نشي منې کولی. دا اول د اسرائیل امریکا لپاره یو امتحان دی. بیا پس له هغې نه ایران لپاره امتحان دی چې ایران خپل پروګرامونه څومره تطبیقولی شي که نشي. خو اول د امریکا لپاره امتحان دا دی چې دا به اسرائیل د دې بریدون نه منې کوي، ځکه چې اول شق یې همدا دی چې د یو د بل به احترام کیږي او جنگونه به متوقف کیږي او په بل باندې به برید نه کیږي. دویمه ماده کې ایالات متحده امریکا او جمهوریت اسلامی په دې باندې تعهد کوي چې د یو د بل تمامیت حرزي ته به احترام کوي. په دریمه ماده کې دی وی چې ایالات متحده امریکا او جمهوریت اسلامی په دې تعهد کوي چې په راتلونکو شپېته ورځو کې د مذاکراتو د لړۍ به ادامه ورکوي او دې کې به بدون د کوم وقفې نه چې دا تفاهم نامه امضا شي، دوی به دغه محاصره د تنګي هرمز چې ده دا به ختموي او د په حساب دلته به لار ازادیږي. یعنی دغه په مجرد دا امضا کیږي دا سلسله به شروع کیږي چې امریکا به ورو ورو د محاصره د تنګي هرمز چې ده دا به کموي او ویلی شي 10 ورځې کې به مکمل توګه باندې دا محاصره له منځه ځي او د اوبو دا لاره به کاملا خلاصیږي. په 5مه ماده کې وایي چې پس د امضا د تفاهم نامې نه جمهوریت اسلامي بدون د پیسو اخیستلو نه په آینده 80 ورځو کې دغه به سهولتونه به پیدا کوي چې د تنګي هرمز نه کشتیګانې په اسانه تیرې رابیرې شي، د عمان تر اوبو پورې راشي او د هغې نه بهر ووځي. یعنی اوله ماده کې ځان ته، 4مه ماده کې ځان ته امریکا شرط ایښی چې خپله به د محاصره ختموي. په 5مه ماده کې ایران ته دا دغه کړی دی. خو دلته یو باریکي ده، هغې ته متوجه اوسئ. وایي په راتلونکو 80 ورځو کې به ایران دلته نور پیسې نه اخلي. نن موږ تاسو وکتل چې د ایران د بعضې مشران نه خبر راغله چې 80 ورځې بعد به موږ پیسې اخلو، او دا خبره هم کړې ده چې دا به د خپله د عمان سره په خبرو کې به دوی یو فیصلې ته رسیږي او دا پیسې به اخلي. یعنی صرف د دغه 80 ورځو کې به دوی پیسې نه اخلي. 6مه ماده کې دا ویلي چې ایالات متحده امریکا د خپل منطقوي شریکانو سره، منطقوي شریکان څوک دي؟ همدا عربي ممالک دي، داسې یو طرحه او توافق نامه به جوړوي د ایران لپاره چې 300 میلیارده ډالر به دوی د ایران د بیا ودانولو، جوړولو او د اقتصادي تقویې لپاره بودیجه به دغه کوي. دا به ایران د بیا ودانۍ لپاره دی د سرمایه گذاري به کوي او د ایران په تولیداتو دې کې فابریکو کې دې شیانو کې به دی الته سرمایه گذاري کوي چې ویل کېږي د 150 میلیارده وخته ډېرو لوی کمپنیګانې د امریکا د ایرانی کمپنیګانې هدف نیولي دي چیرته دی کې 150 میلیارد هغه د وخته دغه کړی دی. نو په مجموع کې 300 میلیارده دلته دی متضمن شوي دي. په 9مه ماده کې ایالات متحده امریکا متحد شوی دی چې د ټول هغه تحریمات چې د ایران په مقابل کې شوي وو که چېرته هغه د شورای امنیت په دغه کې وو، که هغه د شورا د انرژي اتومي نړیواله کې وو، او که یا اول یو ثانویه کوم نور واړه غټ تحریمات او اسنادو، دا به ټول ورو ورو ختمیږي او دا به تحریمات به له منځه ځي. دا امریکا دې ته ژمنه کوي. په 8مه ماده کې وایي چې جمهوریت اسلامي مجددا دا تاکید کوي چې دا به اتومي اسلحه نه جوړي، د تولید او د تحصیل به یعنی حصول به د بل دغې نه کوي، حصول به د بل ملک نه کوي، د دې کوشش به نه کوي چې اتوم به جوړي. د یورانیم پاک په همدې ماده کې راغلی دي چې د دې متعلق به بیا بعداً خبرې کیږي چې غني شوي یورانیم به دوی څنګه ساتي. په 10مه ماده کې ایالات متحده امریکا تعهد کوي چې بدون د کوم فاصلې، بدون د کوم وقفې نه دغه توافقنامه چې امضا شوله دا د هغه ټول تحریمونه چې د امریکا په مقابل کې دغې لګول شوي دي د هغې د مکمل د منځه تللو تر وخته پورې، یعنی دا خو یو مرحله لري قانوني، شورای امنیت به کینی، تصمیمونه وڅي، تر هغې پورې چې دا وینې شوي د دې د بانکدارۍ سیستم لپاره، د بیمې لپاره، صادراتو وارداتو لپاره او د ترانسپورټیشن لپاره د امریکا وزارت خارجه به موقتی یو فرمان به د مکتوب به صادروي
چې دغه به ایران ته اجازه ورکړي چې د اجازه لري خپل دا کارونه وکړي. یعنې په دې راتلونکي شپېتو ورځو کې به وزارت د خزانې د امریکا به داسې یو مکتوب صادروي تر څو چې دغه پروسه د ملګرو ملتونو پوره کیږي او د شورای امنیت او شورا د اژانس بین المللي د اټومي هلته چې تر څو دا پروسه کیږي هغه ډېر وخت نیسي. نو دې دپاره چې دا تحریمونه له منځه لاړ شي، ایران وشي کولی خپل پټرول وخرڅ کړي، صادرات بانکي وکړي، انتقال د پیسو وکړي، بیمه او همداسې حمل و نقل، دا ټول لپاره باید یو مکتوب صادریږي. په 11مه ماده کې وایي چې ایالات متحده امریکا تعهد سپاري چې پس له دې توافقنامې نه چې دا امضا شوله، دا به د ایران د کنګل شوې پیسې، منجمد شوې پیسې چې دي، دا به ورو ورو د ایران په دسترس کې ورکوي او ایران به د دغې پیسو نه چې د امریکا په بانک کې دي هلته دي، که څه یې فرضاً د امریکایي بانک کې دي او که څه یې نوره سرمایه‌ګذاري ده او هغه د ایران ملکیت دی، نو دا به دا بانکونه په د ایران بانک ته، مرکزي بانک ته به انتقالوي او په دې کې به کوم ستونزه نه وي، چون دا د امریکا ایران په خپل ملکیت دی، مال دی، امریکا به دا ځان سره نه ساتي او دا به خوشي کوي. په 12مه ماده کې راغلی چې ایالات متحده امریکا او اسلامي جمهوریه ایران په دې توافق کوي چې داسې یو سیستم به د دغې توافقنامې د اجرا لپاره او د نظارت لپاره جوړوي چې د دوی تفاهم پابندي وشي او تر اخره پورې د عملي کېدلو باندې دوی په حساب څنګ تر څنګه اوسي. په 14مه ماده کې دا لیکي چې پس له امضا د دې یادداشت د تفاهم نه مشروط په دې باندې چې دا تفاهم کله شروع کیږي، نو اوله ماده، څلورمه ماده، پنځمه، لسمه او 11مه په دې 14 کې دا چې دي، دا به د دې اجرا به د دواړو د خوا نه تر مذاکراتو تر پایه پورې چې تر څو توافق نهایي کیږي د دې د موادو باندې به دوی په عملي کار شروع کوي. په همدارنګې په 14مه ماده دا ده چې توافق نهایي د یو قطعنامې په شکل کې به شورای امنیت ته وړاندې کیږي او شورای امنیت نه به د تایید اخیستل کیږي. اوس راځم د 14مې مادې کې چې دا ویلي چې یا اوله ماده، څلورمه، پنځمه، لسمه، 11مه چې دا اوس ما مخکې تاسو ولوستلې، دغه 5 مادې څه دي؟ یو ځلې بېرته تاسو د نشاندهي کوم. دا 5 مادې چې دی په 14 کې ډېر دغه کړي چې دې باندې باید عمل وشي. هغه دا د اوله ماده دوی ویلې ده، هغې کې چې یو د بل په باندې به تجاوز نه کوي، یو د بل ته به احترام ساتي، عملیات یو د بل په مقابل کې متوقف کوي او تمامیت ارضي د یو بل ته به احترام ساتي. اوله ماده دا ده چې په دې باندې به کلکه پابندي کیږي. څلورمه ماده دوی ویلې ده، هغه رفع د محاصرې د تنګ هرمز ده په 10 ورځو کې او د کشتیګانو په د اوبو کې دا لاره چې ده دا به خلاصیږي. 5مه ماده، ایران به د تنګ هرمز لاره به خلاصوي او کشتیګانو ته به سهولت پیدا کوي تر څو د تنګ عمانه پورې بدون د کوم مشکل نه لاړ شي. 10مه ماده دا ده چې دوی پې ټینګار کړی چې ټول تحریمات به د ایران په مقابل کې چې شوي دي، که هغه شورای امنیت نه دي، که هغه د IAEA نه دي او که هغه د بانکدارۍ او د نور سیستم کې دا به د منځه ځي. وزارت دغې مالیه د امریکا به دوی ته داسې یو مکتوب جاري کوي، دوی به بانکداري او د نقل و حرکت په حصه کې د انتقال لپاره کوم مشکل به نه لري. او 11مه ماده لیکلي دي چې د دې اجرا کول د هغه د کنګل شویو پیسو ده کې، نو دې 5 مادو باندې ټینګار کړی چې د ایران ته پیسو ورکولو باندې، د صادراتو و وارداتو باندې کوم تحریمونه لګېدي د هغې د تسهیلاتو لپاره د تنګې هرمز د ایران د خوا نه سهولتونه او د ایران د امریکې د خوا نه د هغې محاصره ختمېدل او همدارنګې یو د بل خاورې ته احترام کول، یو په بل تجاوز نه کول او د دنه مخنیوی. دا هغه 5 مادې دي چې په 14مه ماده کې په دې باندې ټینګار شوی دی. یعنی نورې مادې مهمې دي خو دا 5 د جوهر دی او په دې باندې دوی دا ټینګار کړی دی چې د باندې باید دوی سره یو ځای کار وکړي او د عملي کړي. په عین حال کې چې د مسودې په اوله ماده کې موږ تاسو ولیدل چې لیکلي دي چې
حملې به بندیږي، تعرضات به بندیږي او لبنان چې دی دا هم په دې کې شامل دی. نن خبر دا دی چې د اسرائیل په لبنان باندې برید کړی دی او هلته ډېر خلک یې وژلي دي. حزب الله د دې برید په مقابل کې بیرته په اسرائیل باندې برید کړی، د ډرون تیارو الوتکو برید یې کړی دی. 15 اسرائیلي پوځیان یې وژلي دي او خپل دغه چې بیرته اخیستی دی. نو دلته لا دغه سنګر ګرم دی او دا مایده خو پرون امضا شوې ده په حساب نن اوله ورځ ده، یا نن داسې وکړي چې پرون امضا شوې نن دویمه ورځ ده. نو وګورو چې امریکا د دې شي څنګه مخنیوی کولی شي، ځکه دا خپله د دې تفاهم نامې د دې دغې چې دی پاڼې تخلف دی. آیا دا تخلف ته اجازه ورکوي او که نه؟ بله خبره دا ده چې د نتنیاهو د کابینې یو داسې لنډغر غوندې وزیر دی په نامه د چکیلي. دا چکیلي وایي چې اسرائیل ته ډېر زیات خطر چې دی دا د قطر، ترکیه او د پاکستان نه دی. دا درې واړه سره متحد شوي دي. نو به اسرائیل باید دې ته دغه وسي چې زمونږ لپاره په آینده کې لوی خطر د دې نه دی. او په ضمن کې دا وایي چې همدا چکیلي وایي چې پس له لبنان د جنگ نه لبنان خو دی فکر کوي چې دا دی نیولی دی، ځکه چې د امریکا خبر خو نه مني. 50% نه زیات نیولی دی بیروت باندې. دی وایي چې دا یعنې هغې نیولو نه پس زمونږ بل هدف به سوریه، ځکه چې سوریه باید کو او د ده لپاره چې سوریه ونیسو الجولاني باید ووژل شي او اسرائیل چې دی پر سوریه باندې ورشي. دا هغه شی دی چې ما بار بار تاسو ته ویلی دي چې سوریې ته باندې کېدی شي اسرائیل، ځکه ما تاسو ویل که دا جنگ ودرېږي بل جنگ شروع کوي اسرائیل، ځکه په دې جنگ کې دغه ګټه ده او په صلح کې دغه تاوان دی. نو دلته ګوره دوه نشاندهیګانې کړي، ترکیه، پاکستان او قطر هم د جنگ خطر لاندې دي او سوریه هم ده او سوریه باندې دی وي چې برید به کوي. ګوره ما تاسو پخوا ویلي سوریه هم زموږ د لاسه تللی دی، عراق هم تللی، لبنان هم تللی. لبنان خو هغه د تاسو عملي ګورئ چې لبنان بالکل ټول یې نیولی دی، څه پاتې نه دي. او سوریه الجولاني دوی سره مرسته وکړله، حکومت هلته ختم شو، دی تسلیم که اسرائیلو ته. اوس اسرائیل هماغه الجولاني وژني چې مکمل دا خوره بې سرپناه پاتې شي او خپله اسرائیل پرې ورننوځي او سوریه هم لکه لبنان غوندې ونیسي. دا یو بله مسوده برنامه ده د دوی چې دوی د لاس لاندې ده او دوی باندې به دوی عمل کوي او دا ستونزه به بله ستونزه به په دې سیمه کې جوړوي. یعنې یو جنگ که ختم شي بل جنگ درته جوړوي، ځکه په جنگ کې د دې ګټه ده، په سوله کې اسرائیل وړوکی کېږي، په جنگ کې لویېږي. دا هغه برنامه ده چې اسرائیل یې تطبیقوي او د امریکا لپاره به ستونزې جوړوي. دا وګورو چې امریکا په سیمه کې څه کوي او ایران به څه کوي، ځکه چې که د ایران او د امریکې سوله وشوه او دغه برنامه چې دوی جوړه کړې چې امریکا دوی ته نه تنها چې هغه خپلې پیسې قرضې چې دي هلته بانک کې چې پرتې دي هغه هم ورته ورکوي، 300 میلیارده پې د پاسه نور یې ورته ورکوي. تنګې هرمز نه به عواید لري. د میزایلونو په هکله پرون ډونالډ ټرمپ نه چا سوال وکړ چې ایران میزایلونو باندې څه وکړه، هغې ویلې سیمه کې ټول میزایل لري، نو که ایران یې لري یعنې یو نرمي دلته ښکاره کړله. نو په دې امتیازاتو سره چې ایران ته ورکړي دي که ایران دلته یو قوي مملکت جوړیږي او عربي نړۍ هم شاوخوا ورسره ګډېږي، بیا اسرائیل څه نشي کولی. اما که دلته سیمه کې دا جنگ رواني نو ایران هم بیا هم مجبور دی چې دغه کېږي، داخل کېږي او دا باعث د تضعیف د ایران ګرځېږي. نو د سیمه کې بدلونونه را روان دي. وګورو چې دغه لوبه تر کومه حده مخکې ځي. آیا اسرائیل په امریکا کې څه کوي؟ ځکه د اسرائیل لاس خو امریکا کې هم دغه دی، کوم رئیس جمهور چې دی په میل نه دی تللی هغه وژني دوی. همدارنګې په سیمه کې چې که څوک دی په طبیعت نه هغه وژني او جنگ هغه د لبنان جنگ نه بر علاوه چې هلته لاس نه اخلي. دا وایي چې د سوریې باندې هم دی ممکنه ده چې ورشي، چې کوم شي پیشبیني ما مخکې کړې وه او دغه دی دا سړی یې تایید کوي چې د بل هدف د دوی همدا ځای دی. دا زما د نن ورځې موضوع چې تاسو ته مې وړاندې کړه، هیله ده چې دا ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي او د دغې 14 ټکو نه مطالعې شولئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.